ګاونډیا د ښا دوی به د دې ځای نه اوچت کي ولته به د خاورو کې ومنډي که نه د کومو دوستانو د خاطره چې تا الله خفه کړې دا دوست به هم درنه واپس راځي ستا خپل سکه پلار به تانه واپس راځي ستا په وینه شریک زوی به تانه واپس راځي ستا خپله ښځه ستا خور ستا لور ابم تانه په کور کې پاتې شي یو ساعت به وجاړي ورشئ د مړي په کور کې بیا تاسو وګورئ ښه د مړي د کور خلک په دویمه ورځ باندې په درېیمه ورځ باندې خپلې خنداګانې کوي خپلې ګپې شپې لګوي پروا هم نشته دی چې زموږ کور ته ملک الموت راغلی و مخکې به خلکو ویل اله ټي وي د بړستنو صندوق ته کوز کوي ګاونډیانو کره مړی شوی دی بله ورځ په یو کور کې مړی پروت و په بل کور کې واده و صاحب هغه په ډول کوره کې ښودي و ښه زه د بیان نه واپس را روان وم بار خلک را جمع شوي دي یو ګڼه ده ما وی څه چل دی ما وی څه چل دی وی دلته غم شوی دی ما وی الله دې مغفرت نصیب کي که نه خو ما ته وی مولانا صاحب ډېر غمجن یو پریشانه یو که نه دې ګاونډیانو ته هم ډېره زاري وکړه ډېر مینت هم ورته وکړو چې دا ډولکي باجې لږ بند کړي په ما باندې غم دی په ما پریشانی ده زه خفه یم زړه مې سوری سوری دی که نه وی دی راته په جواب کې وایي چې په تا غم دی نو زه څه وکړمه دا خوشحالي خو په زندګۍ کې کله کله نن په ما خوشحالي راله نو تا راته د ځان نه بزرګ جوړ کړی دی زبړه چېرته جومات کې کښېنه په بنګ باندې زموږ خوشحالي مه وروس کور کوه زه چېرته جومات کې کښېنه دا د مسلمانۍ معیار نه دی مسلمان داسې نه و